أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم سورة آل عمران آية نمبر 72 وقالت طائفة أو يويدلي من أهل الكتاب د أهل كتابنا آمنوا إيمان روڑے بالذي په هغه کتاب انزل علی الذین چې نازل کړي شوی دی په هغه کسانو امنو چې ایمان قبول کړي دي وجه النهار په اوله حصہ د ورځ کې وکفروا او بیا کافران شي اخره په اخره حصہ د ورځ کې لعلهم يرجعون د پاره د دې چې دوی واپس شي شکل يهوديانو د دین اسلام نه په مختلفو طریقو باندې خلق اړول او خلق د دین اسلام نه نوړېدل نو د يهوديانو یو بل سازش تیار کو سازش دا تیار کو چې په خپل منځ کې یو بل ته وي چې داسې چل به وکړو چې سکسان بلړ شو او سار بلړ شو او دین به قبول کو مونږ به اعلان وکړو چې مونږ مسلمانان شو خو چې مازیګر ماښام ټیم شي نو مونږ وایو چې نه دا دین خو دې کې خو خاص خبره نشته او دا دین خو صحیح نه دی مونږ خو ایمان قبول کو مونږ خو دا دین د نږدې نه ولیدو دا دین صحیح دین نه دی نو بس ماښام به مونږ د دې دین نه واپس وړو نو دا خبره په علاقه کې خورشي چې وګوره فلانی او فلانی خو ایمان وروړي او خو دا دین ورته ټیک کار نه شو نو واپس اغه د دین نه اوړېدل دا یو سازش یې د اسلام خلاف جوړ کو چې د خلکو په ذهن کې دا خبره راشي چې دا دین اسلام ټیک دین نه دی الله تبارک وتعالى د هغه خبر د مخکینه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرام تورکو او دغه شان د هغه دغه سازش الله تبارک وتعالى ناکام کو وجه النهار ویل کیږي د ورځې مخته وجه دا مخته ویل کیږي او وجه النهار نه مراد د ورځې مخ خونی یعنی د ورځې اوله حصہ د کم نه چې د انسان پہچان چې شروع کیږي دا د مخ نه شروع کیږي چې انسان سړی وته ګوري نو مخ ته ولې ګوري دا سه د ورځې د ابتدا چې کیږي دام د سحر نه کیږي نو وجه النهار په عربي ژبه کې د سحر د پاره یا د کم ځای نه چې د ورځ شروع کیږي د ورځې ابتدایي حصے ته وجه النهار ویل کیږي وقالت طائفه او ویډلی من اهل الكتاب د اهل کتابنا یا که هغه لفظي معنی کوي د صيغه مطابق ویلی یا ویډلی مونږ خو چون کې د هغه واقع بیانو زکه وي چې وای او یا ویډلی وقالت او ویلی یا ویډلی من اهل الكتاب د اهل کتابنا امنوا بالذي ایمان وروړي په هغه سنه مراد هغه کتاب انزل علی الذین چې نازل کړي شوی دی په هغه کسانو امنو چې ایمان قبول کړي دي کوم وخت په ایمان وروړي وجه النهار په اوله حصہ د ورځ کې یا په وخت د سبا کې یا په ابتدا د ورځ کې وکفروا او کافران شي اخره په اخره حصہ د ورځ کې یا وکفروا اخره او کافران شي په وخت د ماقام کې لعلهم يرجعون د پاره د دې چې دوی واپس شي د دین اسلام نه ولا تؤمنوا او تاسو یقین مکوي ایمان مروړي دلته معنا د یقین باندې ولا تؤمنوا او تاسو یقین مکوي الا لمن تبع دینکم مگر د پاره د هغه چا تبع دینکم چې تابعداري کوي ستاسو د دین قل ورته فرمایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الهدى هدى الله بشک هدایت صحیح هدایت د الله تبارک وتعالى دی ان یؤتا احد دا چې ورکړي یو کس ته مثل ما اوتیتم په مثل د هغه چې درکړی شوی دی تاسو ته او یحاجوکم یا دوی جګړو کی تاسو سره یا دوی دلیل قائم کی پتاسو عند ربکم دستاسو در رب پوړاندې قل ورته فرمای اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الفضل بيد الله فضل و کرم مهربانی د الله په لاس کې ده یؤتیه من یشاء چې الله اوغواړي یؤتیه ورکوي دلرا من هغه چاته یشاء چې اوغواړي والله واسع علیم او الله تبارک وتعالى فراخ علم والده فراخ رحمت والا وسعت والده او علم والده یختص برحمته خاص کوي په خپل رحمت سره من هغه څوک یشاء چې اوغواړي والله ذو الفضل العظیم او الله د فضل خاوند لوی فضل دی یاد ساته دا آیت نمبر 73 چې دی دا علماو په مشکل آیتونو کې شمارل دي توجه بده ته پکاري ها دا هغه آیتونه دي چې مشکل ترين آیتونه دي په قران کریم کې دا الله په فضل باندې دي تاسو دا څه مطلب بیانوم چې اسانه سره په ذهن کې راشي او دا مطلب علامه ابو عبد الله قرطبي لیکل دی په تفسیر قرطبي کې آسان طریقې سره دا آیت حل کړی دی ګوره د آیت الفاظ ته تاسو ګوره ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم
تاسو ایمان مروړې څوک چې تاسو د دین تابعداري کوي، یعنی تاسو د ارچا په خبره یقین مکوئ څوک چې تاسو د دین تابعداري کوي. یو پکې دا خبره ده. بیا پکې دی ان الهدى هدى الله، صحیح هدایت دا د الله هدایت دی. بیا لیکلی دی ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، چې درکړي شي تاسو ته په مثل د هغه چې دی ته ورکړی شوی دی. او بیا الله فرمای او یحاجوکم عند ربکم، یا دی دلیل نسی د الله په وړاندې. نه دی ایتونو څه مطلب دی؟ ګوره یو جمله دا ده چې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. دویمه جمله دا ده قل ان الهدى هدى الله. دریمه جمله دا ده ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم. او څلورمه جمله دا ده او یحاجوکم عند ربکم. نو د دې څلور واړو خبرو په مطلب باندې پوهیدل ډیر آسان دي. اول په عربي ژبه کې یو جمله چې هغه د موضوع نه ځان لوي، لکه مونږ تاسو خبرې کوو، زه د قرآن مجید آیت وایم او په منځ کې هم دا پکې بند کا، دروازه بند کا، داسې یو قسمه خبرو کم کنه. یعنی داسې یو جمله چې هغه د سبق سره تعلق نه لري، نو دغه جملې ته عربي کې ویل کېږي جمله معترضه. ځان له یو خبري، لکه سړی په یو موضوع باندې لګیای خبرې کوي، موبایل لاوري، دا موبایل له چانه پاتې شوی، دا د فلانی نه خدا ورکه، بیا خپل خبرې شروع. یا داس یو ضروری خبرې چې هغه سړی د خبرو په مینس کې کول غواړي، دغه جملې ته په عربي کې ویل کېږي جمله معترضه. قل ان الهدى هدى الله، دا جمله به تلری کې دا جمله معترضه، یعنی دا ځان له یو جمله شو. باقی سو جملې پاتې شوې، درې جملې پاتې شوې. یو جمله پاتې شو اولنې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، بل جمله پاتې شو ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، او بل جمله پاتې شو او یحاجوکم عند ربکم. نو قل ان الهدى هدى الله، دا ځان له یو جمله ده چې دی خو وی چې تاسو د دین څوک تابعداري نه کوي، دا يهوديان وي، نو د اغي تابعداري مکوي، په اغي باندې یقین مکوي، یعنی صرف خپل يهوديانو خبره منه. نو دې ځکه وته الله وی چې صحیح دین خدای الله دی، صحیح هدایت خدای الله هدایت دی، تاسو خبره دا صحیح نه ده. دا خدای دغه جملې یو قسم جواب شو. نو چې دا جمله دا جواب ته یو سایډ ته کې، نو بیا د آیت مطلب ډیر زیات آسان دی چې يهوديانو با خپل خلکو ته درې خبرې خولې. تاسو به د درې خبرو خیال ساتئ. یو خبره دا ده چې تاسو به صرف د خپل يهوديانو خبره منئ، د هغه سړي خبره به منئ چې هغه تاسو د دین تابعداري کوي. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، دی به چې کوم خپل کسان د خپل يهودیت د تبلیغ د پاره لګل، نو درې خبرو باندې به پوي کړل. هغه درې خبرې دادي. یو خبره دا ده چې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تاسو به یقین نه کوئ په هغه چا باندې چې هغه تاسو د دین تابعداري کوي، بس داغه په خبره به یقین کوي، یعنی د خپل د يهوديانو علماو خبره به منه. یو به ورته دا تعلیم ورکو، او بل به ورته دا وي ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم. اذا ولا تؤمنوا بدی سره مولګي، ولا تؤمنوا ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، دا تاسو ته چې الله تعالی کوم علم درکړی دی او کوم کمالات درکړي دي او کوم تورات درکړي دي او کوم نعمتونه درکړي دي، نو چې داسې نعمتونه چاته الله ورکړي، نو داغي خبره به منې کني، نو نه به منې. او بل او یحاجوکم عند ربکم، دی به وی چې خطا سره بیا په ورځ د قیامت باندې څوک جګړه کوي، نو دی ورته ویلي چې ولا تؤمنوا ان یحاجوکم عند ربکم، کو څوک دا وی چې موږ په ورځ د قیامت ته سره حساب کتاب کو، په دې یقین مکوئ. یعنی دا به ورته وی چې تاسو د صرف د يهوديانو خبره منئ، او تاسو ته چې سمې لو شوی دی په دې دنیا کې، نو داسې بل چاته نه دی ملو شوی، داسې دین او داسې کتاب بل چاته نه دی ملو شوی، نو داسې کتاب چاته ملوي دا غي خبره منئ کني ممنه. او د دې خبره نه چې په ورځ د قیامت بم تاسو سره خروي، تاسو به کامیاب یې، ځکه چې څوک به د الله په نسبت باندې تاسو مخامخ دلیل نشي قائمول. نو دا درې خبرې دا بچ دینو هغي دا وکړي. خلاصه د درې خبرو دا شو چې یو خبره به ورته دا وکړه چې د خپل دین والو نه بغیر د بل چا خبره ممنه. دویمه خبره به ورته دا وکړه کوم نعمتونه او کوم سيزونه چې تاسو ته درکړي شوی دي دا بل چا ته نه دي ورکړي شوی. او درېمه خبره دا چې تاسو د اخرت نن بالکل مطمئن اوسئ، د پورز د قیامت باندې بم بیا د الله په نسبت باندې تاسو ته حجت او دلیل نشي قائمولې. زخم چوز به پوه شوی، بس خبره ډیره اسانه ده. ولا تؤمنوا او تاسو یقین مکوئ الا لمن تبع دینکم، مگر د هغه چا د پاره، الا لمن مگر د پاره د هغه چا تبع دینکم چې تابعداریو کی تاسو د دین. قل ورته او فرمایا ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الهدى هدى الله، بشکا صحیح هدایت هدى الله دا د الله هدایت ته. ان یؤتى احد، دا اوس بل خبره شروع شوه، ان یؤتى احد او تاسو د هغه چا خبره ممنئ، ان یؤتى احد دا چې ورکړي شوی وي یو کستا، مثل ما اوتیتم په مثل د هغه چې درکړي شوی دي تاسو ته، او یحاجوکم کوم یادی دلیل اونیسی تاسو خلاف، عند ربکم پنځ درب تاسو.
د دې ټولو خبرو جواب وته الله ورکي قل ورته او فرمای اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الفضل بيد الله فضل و کرم مهربانی رحمت بيد الله د الله په لاس کې دی یؤتیه من یشاء الله تبارک وتعالى ورکی د فضل او مهربانی لره من هغه چاته یشاء چې اوغواړي والله واسع علیم او الله تبارک وتعالى واسع رحمت والا او علم والا دی یختص برحمته خاص کوي په خپل رحمت باندې من هغه څوک یشاء چې اوغواړي والله ذو الفضل العظیم او الله تبارک وتعالى خاوند لوی فضل دی ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابونه من هغه څوک دی ان تأمنه بقنطار کته هغه امانتدار جوړ کې امانت کې د هغه سره بقنطار په یو خزانه باندې یودیه الیک ان ادب کی هغه لره تا ومنهم او بعض د اهل کتابونه من هغه څوک دی ان تأمنه بدینار کته هغه امانتدار جوړ کې په یو دینار باندې لا یودیه الیک نبه واپس کی الیک تا الا ما دمت علیه مگر دا چې ته همیشه په هغه باندې قائما ولاړ ذالک بانهم دا ځکه چې بشک دوی قالوا وای ليس علينا نشته په مونږ باندې فی الامیین په بارد امیینو کې سبیل سلارا ويقولون او وای دوی علی الله په الله باندې الکذب درو وهم يعلمون او دی پوهیږي بلا ولنا من اوفى بعهده سوک چې پوره کی خپل وعده واتقا او یریږي د الله نه فإن الله يحب المتقين نو الله تبارک وتعالى محبت ساتي د متقیانو سره ومن اهل الكتاب باندې الله تبارک وتعالى دو اقسام د اهل کتابو بیانې چې اهل کتابو کې هغه خلک چې اغه ته تورات زبور انجیل و غیره ورکړي شوی دی کې خلک هم شته او دی کې بیکاره خلک هم شته داسې سړیم پکې شته چې تور له یو خزانه ورکي او بیا ته وته وي چې مال خپل امانت راکه واپس بدل درکې او داسې خلک هم پکې شته چې تور یو روپے ورکي یو اشرفه ولا ورکي نو هغه امانت بدل نه درکې الا ما دمت عليه قائمه پښتو کې محاوره داسې ده چې د کور مخې ته وته کټ واچه نو الله تعالی چې دینو با محاوره معنی داسې ده چې کټ وته واچه او یا خلک وی کني وی چې کینه وته نو بیا بدل درکې نو که امانت دي چاله یو اشرفه ورکړه نو بیا بدل نه درکې سو پورې چې ته بالکل په سر باندې ولاړ نه دا ولې بیا د امانت نه ورکې دی وی چې دا خو امیین دي دا امیین دي د دین او د دې مال خړل خو زمونږ د پاره جایز دي د دې د پاره په مونږ باندې د دې پیسو غوښتو سره دلیل څه حجت نه قائميږي ما مخکې تاسو ته ویلو چې امیین معنا انپړم راځي او امیین د اهلی کتابو په مقابله کې دا ما تاسو ته ویلو د اهلی کتابو په مقابله کې چې کم خلک د دې تم امیین ویل کیږي ضروري نه چې غیر انپړي لکه مخکې مونږ تاسو ته ویلو په قران مجید آیت کې وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهلی کتاب او غیر اهلی کتاب ټول ته وایا کوم خلکو ته چې کتاب نازل شوی یعنی يهوديان عیسایان یا په یو بل دین باندې دی اغه ته وایا چې په کوم چا باندې کتاب نه نازل شوی دی ته وایا دا مطلب نه چې کنه دا انپړ دی د امي یو معنی انپړم دا او امي یو اصطلاح دا چې دا استعماليږي د هغه خلکو لپاره کوم خلکو ته چې کتاب نه دی ورکړی شوی او دا په قران مجید کې هم په دې معنی باندې استعمال شوی دی په هغه آیت کریمه کې تاسو بل ورځ ویل دي وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اهل کتاب ته وایا او غیر د اهل کتاب یعنی امیین ته وایي دلته د امیین نه مراد هغه کسان چې هغه باندې کتاب نه نازل شوی د يهوديانو بل هغه پیسې خوړې ولې چې دا خو امیین دي دا خو غیر دي د اهل کتابونو نو د دې پیسې خوړل په مونږ باندې جایز دي دی په الله باندې دروغ وي الله تبارک وتعالى شرم داسي او حکم دي ته نه نازل کړي چې تاسو پر دې مالونه خوري څوک چې الله سره خپل وعده وفا کی نو هغه او تقوا اختیار کړي نو الله ور سره محبت کی دغه متقیانو سره دا د يهوديانو یو عالم بار بار داغه ما تذکرہ کړی دا او داغه د تذکرہ ما لړ خوند امراکی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دلچا یو مسلمان ولا 2000 او 200 تولې سره وروړو 2000 او 200 تولې دا تولې د لفظ شری دا 12 ګرام او 150 ملي ګرام دا یو تولې زمونږ د پیښور او د صوبه سرحد چې کومه توله ده د کې پی کې د پنجاب چې کومه توله ده یو 10 ګرام او 660 ملي ګرام یعنی دا غینه هغه د پیړې نه وکونه شو کوي کنه هغه نه لګونته ګرام کم کړی دي او دا پته نه لګی چې خاصه مسله زمونږ مرله چې دی هغه 272 فوټي پنجاب کې وخت طرفونه ته چې کومه مرله ده هغه 250 فوټي او زمونږ چې کم من دی دا 50 کیلو دی اخوا چې کم من استعماليږي هغه 40 کیلو دی دغه شاندغي تولم نیمګړی د بهر حال چې کله سړی کالی اخلي کنه او هغه طرفونو ته اخلي نو دا په ګرامونو باندې اغستل پکار دي 10 ګرام 12 ګرام 10 ګرام په ګرام باندې اغستل پکاري
نو 12 ګرام او 150 ملي ګرام دا پخه توله ده. په 1 کیلو کې تقریبا 2 اتیا تولې راځي. څه د پاسه لږ غونډ یو څو راته پیسې وا 2 اتیا تولې سره دا 1 کیلو جوړیږي. نو دا تقریبا 26 کیلو کو سونه سره د 2200 تولو ناراضي. به هر حال دا د تولې خبره مې کوله چې توله دا 12 ګرام 150 ملي ګرام وي. او د يهوديانو د عالم سره د بیا چې نبی عليه الصلاه والسلام مدینه منوره ته راغی بس د اول مسلمان شو. نو دې چې دینو د سره 2000 او 200 تولې 2200 تولې سره وسره یو چې کله ته واپس غوښتل بس دا ورټول ورک. او بل به يهوديانو کې یو کس یو مسلمان وسره یو اشرفه یې خو او بیا چې کله یو اشرفه ته غوښتنه بیا ول نه ورکول چې نه بس دا خو زمونږ مال زمونږ حق دی نه په زور ته نبی هغه واغست. ومن اهل الكتاب داسې ګوري ارزه کېشته ها د اهلی کتابو دا خوې چې کوي کنه د نیکو اهلی کتابو دا خوې او د بدو اهلی کتابو دا خوې دا ټول بارځه کېشته. یو سړی دی به تانه लाख روپے والی خو چې کوم نیټه د سره کړی وي د بل چانه بیا قرض پورو کې خو طالب وخت له پیسې درکې او بل سړی باندې 15000 روپے والی هو بچو مې راسو. ومن اهل الكتاب او بعض د اهلی کتابونه من هغه سوق دي ان تأمنه بقنطار کته هغه امانتدار جوړ کې بقنطار په یو خزانه باندې یودیه الیکا. قنطار اصل کې ویل کېږي غټه خزانه ته چې ډیری وي د سرو د سپینو یو لوی ډیری وي هغه ته قنطار ویل کېږي. رستو بتا سول راشي وان اتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. الله تبارک وتعالى سړو ته حکم کوي چې کوم خزي تاسو پرېږدئ او اغیله تاسو خزانه ورکړي وي فلا تاخذوا منه شيئا واپس ته سسیز ماخله. نو قنطار دا ډیری ته ویل کېږي. مونږ ته اسانه معنی کو خزانه بقنطارن په خزانه سره یودیه الیکا نو دی به واپس ادا کی تا تا. ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوق دی ان تأمنه بدینارن کته هغه امانتدار جوړ کی په یو دینار سره لا یودیه نو نه به واپس کی الیکا تا تا الا مگر ما دمت علیه چې ته همیشه په هغه باندې قائما ولاړ. ذالک بانهم د بدیانتی بانهم زکا چې دوی قالوا وای ليس علينا نشته په مونږ باندې فی الامیین فبارد دی امیینو کې سبیل سلارا سحجت یا سدلیل ويقولون دوی علی الله الكذب فالله باندې درو وهم يعلمون او حال دادی چې دوی پوهیږي. بلا ولنا من اوفى بعهده سوق چې پوره کی خپل وعده واتقى او تقوا اختیار کی فان الله يحب المتقين نو الله تبارک وتعالى محبت کی د متقیانو سره. ان الذين بشک هغه کسان یشترون چې دوی اخلی بعهد الله د په وعده د الله باندې و ايمانهم او په قسمونو د الله باندې ثمنا قليلا لګ عوض اولئک دغه خلق لا خلاق لهم نشته د صبرخه د دوی د پاره فی الاخرته په اخرت کې ولا يكلمهم الله الله به خبر نه کوي د دوی سره ولا ينظر اليهم او نظر بنه کوي دوی ته نه بګوري دوی ته یوم القیامت پورز د قیامت ولا يزكيهم او نه پاکوي دوی لرا ولهم عذاب الیم او د دوی د پاره بعد دردناک عذاب وی. الله تبارک وتعالى د وعده خلافه خبره کوي چې کوم کسان وعده وکي یا چې دینو قسمونه په دروغ باندې خوري ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا قسمونه خوري او وعده کوي د الله په نوم باندې د څه لپاره د دنیا د لګ مال حاصلولو لپاره. په دې آیت کې الله تبارک وتعالى دغه بدبختو لپاره د 500 سزاګانو ذکر کړی دی. یو دا چې په آخرت کې به صبر خاني بس دنیا کې چې سواغستل غې دي آخرت کې دې لپاره صبر خانيشته. ولا يكلمهم الله الله به ور سره خبرې نه کوي ولا ينظر اليهم يوم القيامه الله به ورته په نظر د رحمت باندې نه ګوري دی درې ولا يزكيهم او دې به نه پاکي د ګناهونو نه او پنځم دا ولهم عذاب الیم او د دې لپاره به دردناک عذاب وي. ان الذين بشک هغه کسان یشترون بعهد الله چې دوی اخلي اس ګناهونه خو د يهوديانو ډیرو خدغه ته صرف د غدوت ذکر کوي یشترون چې اخلي بعهد الله په وعدو د الله باندې و ايمانهم او په خپل قسمونو باندې ثمنا قليلا لګ عوض اولئک دغه خلق لا خلاق لهم نشته د صبرخه د دوی لپاره فی الاخرته په اخرت کې ولا يكلمهم الله او نه خبرې کوي دوی سره الله تعالی ولا ينظر اليهم او نه بګوري دوی ته یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا يزكيهم او نه پاکوي دوی لرا ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره بعد دردناک عذاب وي. وان منهم او بشکا د دې اهلی کتابونه لفریقا یودل ده یلوون السنتهم چې دی تاووی خپل جبه بالکتابه په کتاب باندې په لستلو د کتاب کې لتحسبوه
د دې لپاره چې تاسو ګمانو کې په دې باندې منل کتاب د کتاب نه وما هو او نوی دغه وینا منل کتاب د کتاب نه ويقولون دوی هو من عند الله دا د الله د جانب نه دا حکم داسې نازل شوی دی وما هو حالانکه نوی دغه حکم من عند الله د الله د جانب نه ويقولون او دوی على الله په الله باندې الكذب دروغ وهم يعلمون او حال دادی چې دوی پوهیږي اهلی کتابو په بعضی وخت کې داسې چل کو چې دی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفاتونه مخکې خلکو ته ذکر کول چې داسې پیغمبر را روان دي یا به مالدار خلک بچرال الاغیته به یو حکم بیان کو نو بیا به دی کتاب ته قتل او جبه به تورا توکړه هغه الفاظ به بدل کړل او د يهوديانو طریقه ده چې راعنا لفظ به وینو اغیده به زور ورکو بل معنا به ته مراد غستا نو دی په خپل کتاب کې په تورات کې بم چې داسې طریقې سره چې جبه به کې تورا توکړه هغه لفظ به راخ ک په خپل جبه باندې او هغه لفظ به الټا کړ هغه مقصدی چې کوم معنا به ته حاصلول غختل ابهتنا دا به ته حاصلول اب هغه معنا او هغه لفظ به وي او قتل به کتاب ته او جبه به داسې توکړه چې تبه وي چې ګنه دا خوم دی د کتاب الله لولي دا تورات چې دی لولي او بیا به وي چې دا ما کوم خبر او کړه نو دا الله نازل کړي دا حکم الله داسې نازل کړي دی الله فرمایي چې حالانکه دغه خبره چې دی بکول دا به د کتاب حسم نه و دا به الله نازل کړم نه و دی به الله تبارک وتعالى باندې داسې دروغ جوړول یلونا دا ویل کیږي کګېدو ته سر جوکاول ته ویل کیږي چې د جبه سر راشي نو جبه تاول را تاول یعنی یو لفظ وی دا غینه غیر لفظ ادا کول چې جبه په سړی توراتو کی وان منهم او بشکا د دوینا د دې اهلی کتابونه لفریقا یو ډله دا یو ټوله دي یلونا السنتهم چې دوی تاووی السنتهم خپل جبه بالکتاب په کتاب سره یعنی په تلستلو د کتاب سره لتحسبوه د پاره د دې چې تاسو ګمانو کې په دغه د دې په دی وینا باندې د دې په دی الفاظو باندې من الكتاب د کتاب نه یعنی تاسو دا وایي چې دام غنی دی کتاب کړي وما هو من الكتاب حالانکه نوی دا د کتاب نه ويقولون او دوی وای هو من عند الله دا حکم دغه چې دی کوم په خپل جبو تاول سره وي چې دا د الله د جانب نه دی وما هو من عند الله حالانکه نوی دا د الله د جانب نه ويقولون او دوی وای على الله الكذب فالله باندې دروغ وهم يعلمون او حال دادی چې دوی پوهیږي ما کان لبشر ندی مناسب د یو بشر د پاره ان یؤتیه الله الكتاب چې الله وتور کی کتاب والحکم او حکومت والنبوة او نبوت ثم يقول للناس بیا د خلکو ته وی كونوا عبادا لي زما بندگان شي من دون الله سوا د الله نه ولكن كونوا لیکن دغه پیغمبر دغه بشر دی بوي كونوا ربانيين شیتاسو الله والا بما په سبب د هغه سو کنتم تعلمون الكتاب یہ تاسو چې خودنه کوي یو بل ته د کتاب وبما كنتم تدرسون او په هغه څه په وجه باندې چې تاسو په خپل هغه لولې ولا يأمركم او نه تاسو ته حکم کوي ان تتخذوا الملائکه چې اونې سه تاسو فرشتي والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان ایامرکم د سوچ خبره ده ایامرکم آیا حکم کوي تاسو ته بالکفر په کفر سره بعد اذ انتم مسلمون پس د هغه نه چې تاسو مسلمانان شوي یې ما تاسو مخ کې ویلو چې دا تر 80 نمبر آیت پورې دا اتیاو آیتونه پورې دا په هغه وخت کې نازل شوی کله چې د بنی نجران یو قبیله د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره راغلی و ناسته و دا آیتونه په هغه کې نازل شوی نو په دې دوه آیتونو کې د عقیده یو اعتراض جواب دی غیبه دا وې چې عیسی علیه السلام خو الله تعالی دی دنیا ته راولېګو او بیا مونږ عیسی علیه السلام د کمالات په وجه باندې مونږ د هغه عبادت شروع کو او نعوذ بالله هغه مونږ په دې وجه باندې خدای جوړ کړی دی نو الله تبارک وتعالى ورته د دې جواب ورکړي چې د هیڅ یو بشر د پاره د هیڅ یو انسان د پاره دا نه خایيږي چې هغه ته الله کتاب ورکړي هغه ته حکومت ورکړي یا هغه ته اوخيارتیا ورکړي چې د حکمت نشي نو هغه الله تبارک وتعالى اوخيارتیا ورکړي او بیا د هغه نه پس ول الله تبارک وتعالى تاج د نبوت ورکړي او بیا د هغه نه پس خلکو ته وی چې غنه زما عبادت کوي دا یو انسان شرم نشي کولی الله تبارک وتعالى فرمایي چې د یو بشر د پاره بالکل دا مناسب نه دي دا د هغه خلکو د خبرو د اعتراض جواب شو لیکن هغه بسوي خلکو ته خلکو ته وی تاسو الله والا جوړ شي تاسو ربانیین جوړ شي ربانیین دا جمع د ربانیون ده ربانیون دا مونږ تاسو په دغه کې ویلي دی په نحوه کې چې کله یا نسبتی ور سره ولګي نو هغه لکه مونږ ویلو بغدادیون او رضویون وغیرہ دا چې مونږ ویلو کله کله د دې سره الف نونم لګي
لکه نور لفظ دی نو نوریون په ځای باندې خلک سوي نورانیون الف او نون ور سره لګي بیا ور سره یا ولګي دا سي د رب لفظ سره الف نون او بیا ور سره یا لګیدل دا نو د رب والا ربانیون رب والا چې د رب سره مینه محبت وي د الله په تعلیماتو باندې روان وي د الله تبارک وتعالى په وحدانیت باندې روان وي کفر او شرک نه کوي دغه کس ته ویل کیږي ربانی ورته ویل کیږي او د دې جمع راځي ربانیین ربانیون او ربانیین دواړه یو حالت رفیع یو حالت نسبی او جری دي نو دغه پیغمبر دغه بشر چې چاله الله کتاب ورکړي وي چاله الله حکومت ورکړي وي نبوت ورکړي وي د خلکو ته سوي چې تاسو الله والا جوړ شئ د څه په وجه تعلمون الكتاب یو بل ته د کتاب تعلیم ورکړي او په خپل باندې د کتابو د درس چې دین هغه کی په خپلم دا کتاب لولي او بیا د هغه نه پس ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا دا حکم هم نه کوي دغه بندا دا چې کوم الله تبارک وتعالى کتاب ورکړي دا حکم هم نه کوي چې تاسو غنه د فرشتو نه خدای جوړ کړي او دا حکم هم نه کوي چې بل یو پیغمبر نه خدای جوړ کړي ځکه چې دا خود سیده لکه یو سړی مسلمانی او تو ورته بیا د مسلمانانو پس بیا د کفر خبره کې نو دا خبره بالکل مناسب نه ده د بنی نجران چې کومه قبیله وا اغه ته دا آیتونه نازل شو خو حکم دا عام دی د آیتونو ما کان لبشر ندی مناسب د یو انسان د پاره ان یؤتیه الله دا چې ورکړي وي د الله تبارک وتعالى یا ان یؤتیه الله دا چې ورکړي وي د الله تبارک وتعالى الکتاب کتاب والحکم او حکومت یا حکمت دانایی او خيارتیا والنبوت او نبوت دا خلک وی کنه چې تاجدار ختم نبوت په دې نون باندې زور وي یا تخت او تاج ختم نبوت دا نبوت لفظ نه دی ها دا وګوره قران کې څنګه راغلی والنبوت او حدیث مبارک کې راځي ان الرساله والنبوه قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي چې رسالت او نبوت دا ختم شوه دي دا اکثر چې تاسو محفل کې تناسم څوک نارو لګي نو ته نبوت نه نبوت دي الفاظ ته بعضي وخت خیال پکاري ندی مناسب د یو بشر د پاره چې الله وته کتاب ورکی حکومت ورکی او نبوت وته ورکی ثم یقول بیا دی وای للناس خلق تكونوا عباد لي زما بندگان شي من دون الله سوا د الله نه هغه بالکل دانه وای دا مناسب ندی لیکن سبوي ولكن كونوا لیکن هغه بوي چې كونوا ربانيين شي تاسو الله والا بما كنتم په سبب د هغه سو کنتم چې وای تاسو تعلمون الكتاب چې خودنه مکوله د کتاب یو بل تم د قران کریم یا دغه مخکنی کتابونو تعلیم ورکولو وبما كنتم او په سبب د هغه سو چې وای تاسو تدرسون چې په خپل مو دالوستو تدرسون د درسنا په خپل لوستل او تدرسون بل ته خودل درس يدرس تدریسا بل ته درس خودل ښه او چې د ثلاثي مجرد نشي په خپل باندې درس ویل ولا يأمركم او دغه بنده به حکم نه کوي تاسو ته ان تتخذوا الملائکه چې تاسو اونې سي فرشتي او نبیین یا او انبیاء کرام اربابن په خدای سره ایامرکم یعنی د سوچ خبره ده ایامرکم آیا دغه بنده به حکم کوي تاسو ته بالکفر په کفر سره بعد اذ انتم مسلمون پس د هغه سنه انتم مسلمون چې تاسو مسلمانان شوي صدق الله العظیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين